سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن جمعه ده د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 28مه چې د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر له 19مې سره برابره ده. شبنم وزیري یم او تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په غزه ښار کې ویره او ګډوډي، اسرائیلي پوځ د ښار منځ ته ننوځي او ولس له منځه وړي. او کاناډا او مکسیکو د ټرمپ د ګمرکي ګواښونو پر وړاندې ګډ دریځ غوره کوي. اوس هم پوره خبرونه. په غزه ښار کې ویره او ګډوډي، اسرائیلي پوځ د ښار منځ ته ننوځي او ولس له منځه وړي. غزه ښار یو ځل بیا د اسرائیلي نیواګرو د خونړي بریدونو له اوره تیریږي او زرګونه ولسي وګړي یې د تښتېدو ته اړ کړي دي. د اسرائیلي پوځ بیان د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د حماس ډلې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي او د پیاده ځواکونو، ټانکونو، درنو توپونو او هوایي بریدونو په مرسته ښار ته ننوتي دي. خو هغه څه چې په غزه کې پیښیږي یوازې نظامي عملیات نه دي، بلکې د ملکي خلکو پر ژوند، کورونو او برخلیک یو ښکاره یرغل دی. د الجزیرې خبریال هاني محمود د غزې له منځنۍ سیمې د سیراټ څخه راپور ورکړی چې اسرائیلي پوځ له شمال لویدیځ او سویل ختیځ لوري ښار ته ننوتي او خلک یې اړ کړي چې د لویدیځ لوري یعنې ساحلي الرشید سړک ته وتښتي. هغه وایي بریدونه پر ګڼ میشته سیمو روان دي، خلک له ډاره تښتي او د مرګ ژوند انتخاب لري. موږ په خپلو سترګو ګورو چې خلک په ګڼو څپو کې د ژوند ژغورلو لپاره په ډیر بد حالت کې تښتي. سیمه ییزو سرچینو الجزیرې ته ویلي چې یوازې د پنجشنبې په ورځ لږ تر لږه 40 تنه ملکي وګړي په غزه ښار کې وژل شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي ځواکونه بې پیلوټه الوتکې، جنګي جیټونه او حتی له چاودېدونکو توکو ډک روبوټونه کاروي. څو سیمې ویجاړې او خلک اړ کړي چې کډه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې اوچا خبرداری ورکړی چې د غزې ښار وروستي ژوندي پاتې خدمات هم د نړېدو په حال کې دي. د اداره وایي چې د اسرائیلو له لوري په شعوري توګه د مرستې مخه نیسي او حتی د زیکم سرحدي لار چې د لویدیځ غزې د قحطۍ ځپلې سیمې ته یوه مهمه لار ده تړلې ده. د غرض پر خوراکي توکو بندیزونه هم لګول شوي دي. په ورته وخت کې فلسطیني ادارو ویلي چې شاوخوا 940 زره تنه چې د ټولې غزې 15 سلنه نفوس جوړوي لا هم د جګړې تر ټولو سختو سیمو کې یعنې د شمالي غزې په ښارونو کې بند پاتې دي. د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د غزې د اوربند د انساني مرستو د داخلېدو او د حماس لخوا د یرغملو د خوشي کولو غوښتنه وشوه، خو دا پریکړه لیک د امریکا متحده ایالاتو لخوا ویټو شو. بریټانیا هم د اسرائیلي عملیاتو پراخېدو ته بې پروایي او تاوتریخجن حالت وویل. د روغتونونو د سقوط ګواښ. د روغتیا نړیوال سازمان غزه د ناورین وروستۍ پولې ته رسېدلې. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د اسرائیلي پوځ په بې رحمه بریدونو کې د غزې روغتونونه د سقوط تر پولې رسېدلي. د سازمان مشر وویل چې بې ځایه شویو کورنیو ته د انساني ژوند شرایط نه دي پاتې. د اسرائیلي ټانکونو او جنګي الوتکو بریدونه د غزې پر ښار شدت مومي او خلک له ویرې تښتي. د انټرنیټ او اړیکو پرې کېدل ښایي چې ځمکني عملیات پراخېږي، په ځانګړي ډول د ښار په مرکزي او لویدیځو سیمو کې چې ډېر خلک هلته پناه اخیستې. یاد سازمان وایي زخمیان او معلولین نشي تښتېدلی او ژوند یې په جدي خطر کې دی. موږ د فوري اوربند غوښتنه کوو. په ښار کې یوازې 2 روغتونونه الشفا او الهلیله هم جزوي فعالیتونه لري، خو دواړه له شدید کمښت سره مخ دي. د الجزیرې خبریال وایي د ټپیانو شمېر د بسترونو له شمېرو زیات دی. درمل او امکانات نشته، کارکوونکي ستړي او وسایل ختم شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر د وضعیت په اړه ویلي چې حالات سخت ناوریني دي. سلګونه زره خلک د غزې جنوب ته تښتي او ځینې حتی د 22 کیلومتره اوږده مزل په پښو وهي. په کډوالو کمپونو کې خلک د فقر، ناروغیو، ککړتیا او درملو نشتون سره مخ دي. د اسرائیلي یرغل دوام نړیوالې اندېښنې راپارولي، خو د لویدیځو هیوادونو ترمنځ لا هم د مداخلې په اړه اجماع نه ده رامنځته شوې. هسپانیا د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د اسرائیلي جنګي جرمونو د څېړنې ملاتړ اعلان کړی.
کاناډا او مکسیکو د ټرمپ د ګمرکي ګواښونو پر وړاندې ګډ دریځ غوره کوي. کاناډا او مکسیکو ژمنه کړې چې د 2020 د امریکا مکسیکو کاناډا تړون د بیاکتنې پر مهال به خپلې اړیکې پیاوړې او خپل دریځونه همغږي کړي. دا هوډ د کاناډا د لومړي وزیر مارک کارني د مکسیکو د سفر پر مهال د مکسیکو له ولسمشر کلودیا شینباوم سره د ګډې ناستې په ترڅ کې اعلان شو. دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوداګریزو ګواښونو پر وړاندې په ګډ عمل کوي. ټرمپ پر کاناډا او مکسیکو درنې تعرفې لګولې او له دواړو هیوادونو سره یې تاوتریخجن دریځ غوره کړی. کارني وویل شمالي امریکا د نړۍ د اقتصادي رقابت یوه بریالۍ بیلګه ده او د سیمې هیوادونه باید له یو بل سره همکاري لا پراخې کړي. په 2024 کال کې د مکسیکو او کاناډا ترمنځ سوداګري 40.5 میلیارډ ډالر وه، په داسې حال کې چې د کاناډا او امریکا ترمنځ د ارقام 940.4 میلیارډ ډالر ته رسیدل. بهرني خبرونه هم دومره و. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 0 تر 7 خبرونه د الله په امان.